دا یو ورو سوال کړی دی چې زه بیمار وم هسپتال کې 3 ورځې داخل وم او ما ځان سره یو لوټه وړې وه تیمم دپاره اوله ورځ چې دی ما په هغې تیمم وکړو مونځونه مې وکړو بیا بله ورځ زما بیماري ډېره شوه ما اودس چاردام نشو کولی تیمم هم نشو کولی او خوځېدی هم نشم د خپل کټ نه او نه څوک وو چې ما سره یې مرسته کړې وی نو ما مونځ دقه شان وکړو چې دا مونځ زما نه ضایع نه شي بله دا چې قبلې ته مې مخه نه وه نو زما دا کار به صحیح او که نه دا مونځ بیا راوګرځوم الجواب د مسلمان د خپل منځه سره دقه شان غمي څنګه چې ډېر ور غم دی چې په داسې بیمارۍ کې چې سړی خوځېدی نه شي هغه سره د منځه غمي نو دا یقینا چې د ایمان په اعلی مرتبو کې دا سړی ګرځي بیمار چې کله اودس نشي کولی په اوبو سره او څوک نه وي چې د ده مرسته وکړي نو دی به تیمم کوي یعنې ځان سره خاوره وړي یا په ځمکه باندې لاس راښکودی شي که دغه نه په دیوال باندې دوړی یا څه کپړه پرته وي طلایي په هغې باندې دوړی غبار پي نو په دې تیمم کولی شي هېڅ حرج پکې نشته که دغې اوس هم نه رسي نو بیا چې دی په کم حال دی هغه حال باندې به مونځ کوي مونځ نه ساقطېږي مونځ په یو حال کې هم نه ساقطېږي دغه شان د قبلې مسله ده که چېرته د ده سره څوک نه وي چې دی قبلې ته برابر کړي او دی په خپله خوځېدی نه شي نو چې په کم حال دی په هغې دې مونځ وکړي ځکه چې الله قرآن کې وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي څومره اوچتولی شي د ده دغه وس او طاقت و هغه یې کړي دي او الله بل ځای کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږئ څومره چې ستاسو وس یې او د ده وس دغه بل ځای کې الله وایي وما جعل علیکم فی الدین من حرج الله په دین کې په تاسو باندې سختي نه جوړوي نو چې په کوم حال دی بس دی به په هغه حال باندې مونځ کوي ها که چېرته کوتاهي ده کړي ډېر ور کوتاهي کړي یعنې ده په ټلیفون باندې څوک راغوښتی شو او راغوښتي نه وي یا دی لږ ډېر خوځېدی شو او دی خوځېدلی نه وي یا بله څه طریقه وه د هغه استعمال کړي نه وي نو بیا ده په طهارت کې کوتاهي کړې ده چې دا د مانځه شرط دی نو دا مونځ هم نه دی شوی طهارت هم مونځ نه دی شوی ځکه چې طهارت کې د کوتاهي کړې ده نو دا مونځ به بیا کوي او که چېرته د خپل غریب کوشش کړی خو څه اوس یې نه یې رسېدلی نو بیا د ده طریقه د مونځ او د هر څه برابر دي والله اعلم